سلامونه درته کوم حاجي. ما فقط یو د تاسې نه دغه پوښتنه یو سوال ده. مبین صاحب څه ساعت ولاړو؟ نه یم تللی نه یم تللی. دغه سوال مې داسې ګورئ، ماشاءالله څونه ښایسته ښایسته ګیرې مو پرې ایښي دي، لونګوټې مو والي دي، بریتونه مو پرې ایښي دي. وروره پښتانه افغانان کومه ده انجینر صاحب؟ خو برېت نه پرېښي وروره. خو ګوره ته دې ما خبرې ته غوږ ونیسه. په دې وطن کې په دې خاوره کې دا کونډې رنډې یتیمان دا په کوم مذهب کې په اسلام کې خو په رب ذوالجلال کوي پرېږده الله نښلولي دي. ودرې ګوره ما مه قطع کوئ، ما ته غوږ ونیسه. که یو ګوره پیغمبر علیه حدیثو ته مراجعه وکړئ، د پیغمبر علیه صلات وسلام سنتو ته مراجعه وکړئ، کوم چې هغه کړي دي، کوم چې فرمایلي دي د هغوی څه شی فرمایلي دي؟ هغوی ګوره د څه شی فرمایلي؟ ګوره د موسی علیه صلات وسلام زوی کافر ولې نوازه، د پلار کافر ولې نوازه، د لوط علیه صلات وسلام ښځه کافره ولې نوازه. تاسې په سپینو مسلمانانو پسې راخیستي دي، هغه وزنی دماکې انفجار. دا دماکه څه شته وایي وروره؟ پاکستانی یې؟ ګوره په هغه بیا ډېر ښه سره پوهېږو پاکستانی ده څوک نه. او دماکه څه شته وایي؟ په دماکې خو زه پوه نه شولم، که پښتو باندې ووایه. پښتو باندې چاودنه، په چاودنه باندې دغسې او مطلب که پنجابی بیا دماکه وایه. هغه معلومه ده چې مقصد څوک پنجابی ده څوک پښتون ده. خو زه اوس چېرته په حدیث کې چېرته راغلي دي ستل امریکانو سره جنګ مه کوه؟ قرآن کې راغلي، حدیث کې راغلي، نور چې فقه کې چېرته راغلي دي؟ دا چېرته راغلي دي چې جهاد خالد لکه مخکې ورور چې درته وویل سره جهاد خو سرحد نه لري. سرحد نه لري بالکل. ته په کوم ملک کې اوسې؟ کوم ملک کې اوسې؟ ته ما څه کوې؟ نو چې بحث کوې خو سړی سره معلوم سي ته په کوم ملک کې اوسې. جهاد چې سرحد ته چې په هر ملک کې اوسې عمل ته شروع که چا نیولی؟ نه نو ته اوس په پاکستان کې جهاد ولې نه کوې؟ ته له هغه جنه بمونه راوړې، له هغه جنه ناپرې امریکایانو سره جهاد فرض ده په افغانستان کې که نه؟ د هغوی له مزدورانو سره بالکل ورته، د هغوی له مزدورانو سره، د هغوی له ګوډاګیانو سره. خو د تا پر صلح د امریکایانو سره وکړه وزني افغانان. دغه صلح چې طالبانو نه وه کړې، ودرېږه لږ صبر وکړه، ټغې مه وله، ټغېږه مه. دا مخکې له دې چې طالبان له امریکایانو سره وربند وکړي، تا څومره په دې 18 کالو کې وژلي دي؟ مهرباني وکړه. وره د امریکایان دي دنیا ته مالاشي خپل هم په دې پیږي. نو خو چیرې کړي دي؟ چې دې کړي دي وروره؟ تر هغو پورې به وژل کېږئ. زه درته ثابتوم. څه شي ثابتوې؟ دا څوک چې د امریکایانو بیسونه ساتي د دې مرګ روا ده که نه طالب العلم صاحب؟ ګوره د امریکایانو مرګ داسې د امریکایانو بیسونه چې څوک ساتي د هغوی مرګ روا ده که نه؟ امریکایانو ته څوک ښځې بیسو ته ورولي د هغوی مرګ روا ده که نه؟ دا خو د تا خبرې دي چې امریکایانو ته ښځې ورولي، ته ورسه دغه بیا پاکستان ته دې ورسه. دا ته چې له کوم ځای نه راځي؟ ما پاکستان ته د تا سر وخوري، پاکستانی نه یم زه، افغانی یم. دغه د باګرام بیس ته، دغه د باګرام بیس ته د تا د پارلمان وکیلان وایي چې خلک ښځې ورولي. دغه ته څه وایي؟ د دوی په خلاف د دوی مرګ را ده. د امریکانو بیسونه چې ساتل د دوی مرګ روا ده که نه؟ دا اوس چې عملا د امریکانو پیرداري کوي د دوی مرګ روا ده که نه؟ طالب العلم صاحب خېټې نه مه غږېږه، سمه خبره کوه. که چېرته عقل درکوي منطق لرې.